خو چې کله د قوم د ننګ دپاره د ملت دپاره خبره شروع شوه یو ډراور و په عامه لهجه کې موږ ورته ویلی شي چې فیلبادیه شاعر و خو بیا د قوم د درد دپاره د هغه شاعري په یعنی په بهر هېوادونه کې چې دی د سفر ژوند یې تېروه یعنی د هغه غږ یې د موږ سره غږ کړ سر راون شه د وطن دپاره مبارزه یې شروع کړه چې د خورې ضرورت لره هغه په بنیاد باندې دی ونیو شه رووړ شه په خفیه طریقه باندې ډیپورټ شه ملتان په جلینا کې وخت تېر کړه هغه سختۍ یا تکلیفونه چې کوم په ده په وخت کې تېر شول هغه تېر کړل بیا ښه ده ویزې پسې ختم کړلې خو بیا ښه د قوم د وطن هغه خبره پرې نه شوله میداني ډګر ته روید ګیلمان شهید ته وښایه په دغه وطن کې د پښتونخوا په خوره باندې داسې ځای نشه پوتی چې د خپل د وطن دپاره په شعر په شاعري کې داسې نه د هغه شاعر نه وه چې دی موږ په خیبینه باندې د وطن دپاره مبارزه کړه یا په خیبینه باندې د قوم دپاره خبرې کړلې دا هغه شاعر وه چې په هر ډګر کې د خپل وطن د خپلې جغرافیې د خپلې براهې خبره ډېره په ډاګه باندې وکړله هر هغه عمل چې وطن د جوړېدو دپاره وه هغه د په شاعري کې ښه وکړه په پرلت کې یې ښه وکړه په جلسه کې یې وکړه د خپل زون یعنی د خپلې قبیلې هر هغه شیونه چې د ذاتي معاملات سره تړلي وي هغه قربان کړل وطن ته روغه په دغه کې د وطن دپاره جیلونه یې تېر کړل بیا یو داسې زندان تېر کړه داسې وخت تېر کړه چې اووه میاشتې پاټه تر سیلینه کې پرېت وه چې نه په دا ترشه چې په سپي یې وخوري نه په دا باندې وه چې مثال دته کرنټینه ورکو نه په دا باندې چې مثال دی په زنځیرینه کې وتاړي خو د دغې خبره نه پرېږدي چې خپلواکي ته شي ته ویایي د لرو بر افغان مینه ته شي ته ویایي بیا چې کله د جیل نه رووید په هغه ورځ باندې د خپل سوچ د فکر او د نظر خبره د بیا هم په ډېره په ډاګه وکړله او ډېره په ضرورتمندانه سره یې وکړله چې یعنی که چېرې د مو روح مو وجود ختم شي زه د خپل لرو بر وطن دپاره او خپلواکۍ دپاره د خپل وطن د ازادۍ دپاره هغه مبارزه هغه سوچ فکر نه پرېږده چې کوم حق دپاره زه په دغه وطن ته راغلی یم نو یقینا خبره دا ده چې که چېرې موږ په ده باندې ډېر مجلسونه وکړي په ګنټې مجلسونه پرې وکړي دا سوچ د فکر د عوامل او د علم چې کوم د خورې دپاره وه هغه دا ویایه چې په ګنټې نه راټولېږي روغلی وي رژیم مبارکه میاشتو بختوره ورځ وه موږ ویل چې په ده باندې حاضري وکړي یعنې د ده یو شعر دی چې ده د خپل ژوند دپاره او د خورې دپاره یعنې یو میشتو سته یو پیغام راکړی وه که وم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به وم که چېرې مړ شومه نو زره مې تر ګوره راوړئ نو انشاءالله هغه ورځ لرې نه وي یا سوچ فکر لرې نه وي چې هغه د ازادۍ یا هغه د وطن د ابدۍ هغه خبرې په دغه مزار ته موږ نه راوړي نو